او عشق په زنه کې د ښکلو خدای راشین نه کړمه ستا په غومبرو لکه خال خدایي پاتې یم. د میدان وردګو د چاک برېښنا بند په څنډه کې د مڼې ګل 21مه کلنۍ دودیزه مشاعره د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د نوموتو شاعرانو او سلګونه مینهوالو په شتون کې ترسره شوه. د مڼې ګل مشاعرې مؤسس وویل چې له نن 20 کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې د یادې مشاعرې بنسټ کېښود. د روزلتون هم پیل کړې وه، په همدغه سیمه کې پیل کړې وه، نن په داسې شانداره محفل باندې بدله شوې ده. او زه امیدوار یم شاعرانو ته پیغام لرم من حیث مؤسس او بنسټګر د دې مشاعرې چې شاعران دې په خپل شعر کې پیغام ځای په ځای کړي. هغه پیغام چې هغه د یووالي پیغام وي، د پرمختګ پیغام وي، د وحدت پیغام وي، د جوړولو پیغام وي. او هغسې شعر موږ څه کوو چې په هغو کې فقط او فقط هغه د هغه خپل مسیر څخه اوښتی وي. وصلی الله وسلم علی خیر خلقه محمد. د ملي ټلویزیون مشر بیا وویل چې دغه ډول مشاعرې د شاعرانو او ځوانو لیکوالانو د احساساتو د بیان لپاره ښې پلمې دي او دوی باید خپل ملي رسالت ادا کړي. دا په حقیقت کې د شعر او د شاعرۍ د غنامندۍ لپاره یو ډېرې ښې بهانې دي. دلته نوي شاعران راځي، خپل شعرونه وایي، او د تکړه شاعرانو وتلو او نوموتو شاعرانو آثار اوري، اشعار یې اوري، له هغوی څخه زده کړې کوي او خپله چې دی کله کوم شعر وایي د کره کتنې یو مجلس ده، د دوی شعر او ترانه ویل ورسره وده کوي. زه دې مشاعرو ته خوشبین یم، خو باید دا مشاعرې تر ډېره د سیاست څخه لرې پاتې سي او د هنر پله درنه سي، ځکه چې موږ ضرورت لرو. داسې طبیعي خبره ده چې موږ له انقلاب څخه تازه راوتلي یو، هغه اثرات شته، موږ به خپل اتلان به لمانځو، شهیدان به لمانځو، د هغوی په اړه باندې به ترانې او شعرونه وایو او به نه هېروو. خو د دې تر څنګ به په هنري برخه کې هم کار کوو، هسې نه چې موږ یوازې په یوه برخه کې پاتې سو. ولسي شاعر حبیب مظلوم یار بیا د مشاعرې ګډونوالو ته مزاحیه شعرونه ولوستل. همداشان په مشاعره کې د نورو ولایتونو شاعرانو هم خپل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. څومره پوست یې، څنګه ښکلی یې، وخت څومره شیرین یې، څنګه پوست یې، څومره ښکلی یې، یوه ورځ به وي لکه شیریاخ پاک به مې زبېښلی. شرم کوونکي پکې غرق پرق شول، عجیب وخت دی. شرم کوونکي پکې غرق پرق شول، عجیب وخت دی. پرتګه ویې کړې مزې چا چې ایستلی یې. کلاټک د ازغن تار ختم شو، بس د پیړیو لوی جنجال ختم شو. طالبه لاس او پښې به ښکل کړو دته که ګاونډی نظام د دال ختم شو. غودي د ګلونو باران وشه هېواد کاڼې دې رنګ شه هېواد. د میدان وردګ ولایت په چاک ولسوالۍ کې یاده مشاعره داسې مهال ترسره شوه چې په تیرو کلونو کې به د امن د نه شتون له امله دغه مشاعره په مرکز میدان ښار کې ترسره کېده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره